السلام علیکم ملګرو، زه یم شهرمان خان او دا ویډیو مسافري خامخا وګورئ او دا نه اختر علي صاحب او تاسو دا ویډیو مخکې هم کتلې وه، زما ډېره خوښه شوه، ما تاسو سره هم شیر کوم. راځئ ویډیو ته وځو. صلی الله رسوله الکریم اما بعد مسلمانانو نن ویډیو زما صرف او صرف د مسافرو دپاره ده. اکو په سعودي کې دي، اکو په دوبۍ کې دي، اکو په ملیشیا کې دي، اکو په قطر کې دي، اکو په عمان کې دي، اکو په بحرین کې دي، د دنیا په هر ګوټ کې دي، اگر کو په خپل ګران پاکستان کې ولې نه دي. تاسو چې تلي مسافري کوئ، د مسافرۍ ماته هم پته ده ولې زما وروڼه مسافر دي، په خپله سعودي کې دي، زما د ماماګانو بچي مسافر دي، زما خوریان، زما ورارګان، زما تره زامن، زما د ترور زامن، دا ټول مسافر دي. ماته پته لګي جی تاسو دغلته یوازې ګورئ خفګان کینئ، کله چې په تاسو خفګان راشي ستاسو سره زمونږ هم سینې درد کوي. کله چې اختر راشي نو ولې تاسو څه وایي چې صرف موږ دغه ځای کې خفګان کوو؟ آیا موږ سره ستاسو احساس نشته؟ آیا موږ دردیږو نه په تاسو باندې چې خوشحالۍ کې تاسو ولې نه؟ نو ستاسو احساس موږ سره شته او دا موږ خو چې دا ګرځو که نه جي ګورئ د اسبابو درجه کې دا ګوره د مسافرو په سر ګرځو. ښه ډېر خلک د مسافرو د وجې نشته شوی دی، ستاسو د وجې نشته شوی. الحمدلله د اسبابو په درجه کې الله رزق ورکوي، خو اسباب به ولټئ. تاسو د اسبابو درجه کې تلي او د کپیلانو سپکې سپورې کله ناکله برداشت کوئ، ګرمي یخني برداشت کوئ. ګوره په خپل وطن بوج نه یې تاسو د بل وطن په غیږ کې خپل ځان غورځولی. د چا لپاره؟ د خپل پاکستان دپاره او د خپل خپلوانو دپاره. نو بهر کې ستاسو یو لوی مقام دی، تاسو مونږ نه ير نه یې، هر ټایم کې تاسو مونږ ته یاد یې. دغه ځای کې تاسو یو کس ځان په لالهنده کړی خو ستاسو د وجې نه ډېر خلک د سک ساګانې یلي او د راحت ساګانې یلي. دغلته خو تاسو جي په تکلیف کې خو دلته جي ډېر ستاسو د تکلیف ډېر خلکو له سهاره ورکوي، بچو له، بیبي له، مور او پلار له، روڼو خویندو له، کلیوالو له، علاقې والو له ډېر غټ سپورټ ورکوي. نو ستاسو یو کردار دی، ډېر غټ کردار دی مسافر وروڼو. نو بهر کې زموږ شیخ صاحب مولانا صالح صاحب الله دې د هغوی په عمر او علم کې برکت واچوي، هغه یو پیرا یو مسافر راوړو، د هغه په جنازه کې خبره کوله، وایي کله چې د مسافر نه الله روح عالي روح او کله چې الله جل شانو اسرائیل السلام ته حکم وکړي چې لاړ شه او په پردي وطن کې یو مسافر دی د هغه نه روح راواله او روح ته راقبض که راچوت کتې. نو الله جل شانو فرشتو ته فرمایي اے فرشتو دا مسافر راغلی پردي وطن کې پروت دی، په ده باندې جړېدونکي څوک نشته، فرشتو راشئ تاسو په ده باندې وجاړئ، د ده نه زه روح قبض کومه. او هر کله چې د مسافر نه روح قبض کیږي نو وی الله جل شانه فرشتو ته فرمایي اے فرشتو دا ټول خپل خپلوان وله خواله راولئ، دا ورله مخې له راولئ چې دی اینی چې بلکل ما سره خپل خپلوان شته، دی خو ډېر لرې ځای کې پروت دی جي، سمندر پار پروت دی او خپل خپلوان یې نشته او روح دې قبض کومه، دا خپل خپلوان ورله راولئ خواته. نو بهر کې په جي ستاسو یو لوی مقام دی زموږ زړونو کې، ستاسو ډېر غټ کردار دی، تاسو بهر پراته او په ځان باندې سختې تېروئ او دلته پاکستان ته پیسې رالیږئ او د اسبابو درجه کې ضرورتونه د خپلو کورو والا پوره کوئ، نو ستاسو قربانیانې ډېرې غټې دي جي. اوس یو بله خبره هسې ذهن ته مې راله، زه ګورئ د ویډیو دپاره مطالعه نه کوم داسې ښه، دا مې ستاسو دپاره ګورئ داسې مطالعه مې کړې نه ده، خو داسې اوایي شانتې خبرې به وکړو. یو خبر مې ذهن کې ده چې کله زموږ مسافر وروڼه هم ګورئ زما په خپل وروڼه مسافر دي، ښه خپل زه په کور کې یو قسم له مشر یم د خپل کورو او درنه کوړمم ده او ټول وروڼه سعودي والا دي، چونکې ما ته پته لګي که نه. نو بهر کې په بعضې مسافرو ته خلک وایي بهی ماله پیسې راولېږه، ماله موبایل راولېږه، زما دا ضرورت دی هغوی به هم خفه شي چې بهی تاسو مونږ نه پیسې غواړئ،
دلته چې کم مونږ یو مونږ هم تاسو نه ګیله کوو چې بهی ګوره ماله دا راونه لیږو ماله موبایل راونه لیږو او ماله پیسې راونه لیږي زما ضرورت یې پوره نه کوو. نو په دې باندې لږه شان خبره کوم مختصر. د ټول نه مخکې خو زما ګرانو مسافرو وروڼو چې هر ځای کې که نه نو زړه زموږ تاسو ته دعا کوي. هر ځای کې څومره مسلې تاسو ته دي الله دې ټولې ستاسو حل کړي او څه مسافري شي څه مسلې شي. الله مو چې څوک بیماران دي د خپلې لاړې الله ستاسو دارو کا. د چا قرضونه دي ستاسو د غیبي خزانو نه رب ستاسو مدد وکړي او ستاسو ټول قرضونه ختم شي او ټول مسافرو الله جل شانو د حلال رزق پراخه ورکړي او د حرامو نه ټول وساتي او په ډکو منګولو د خپل وطن پاکستان ته بیا هم الله راولي او دلته خپل حساب کتاب ځان نه برابر کړي. نو خبره مې دا کوله چې یاره جي کو تاسو نه څوک ګیله کوي که نه نو تاسو خوشحالیږئ چې وایي آیا په ما کې دومره ځای شته چې ما نه خپل خپلوان ګیله کوي زما رونه زما بچي زما کور والا زما مور او پلار. شکر دی خدایا چې دا ګیله ما نه کوي په څه وجه کوي په ما کې دومره صلاحیت شته چې زما نه دوی ګیلې کوي او الحمدلله خدای شکر دی چې زه تا دومره دې جوګه کړم زه د خپل کور دپاره ودرولم یو سرمایه دې وله ودرولم چې د دوی ضرورتونه رب ته زما په وجه باندې پوره کړې. ما د اسبابو په درجه کې دوی دپاره تا را غټ کړم او دوی دپاره زه حلال مال ګټم او لیږم یې ورله د خپلو بچو تربیت کوم او به د دین خدمت کوي یو اسلام مې په سینه کې دی نو خدای ډېر شکر په دې وباسم. نو بهر کې تاسو به هم ګیله نه کوئ صحیح ده او ګیله د خپلو نه کېږي که نه او مونږ چې کم یو نو به مونږ هم د مسافرو نه ګیله نه کوو که نه یاره. هغوی څومره سختې تېروي که چېرې یو څیز لیټ شي یا ورسره نه وي هغوی تلي زموږ دپاره دي. مسافر د چا دپاره تلي یار او مسافري چې کوي بار د چا دپاره کوي زمونږ دپاره کوي که د خپلو بچو دپاره کوي د خپل کور دپاره کوي. نو به یې کو چېرې لږه خوا دې خوا لیټ را لیټ شي یا څیز میلاو نه شي یا څیز ورسره نه وي نو هغه به ډېره غټه مجبوري یو کس په جاز کې ګینې او سمندر پار ځي که نه نو جي د چا دپاره تللی دی څو دي شي پار څیز باندې. نو بهر کې د یو څو خبرې ما کولې مسافرو تاسو زمونږ په زړونو کې هر وخت کې دلته چې خوشحالي راشي که نه تاسو دغه ځای کې یې نو چې تاسو خفه یې آیا ولې مونږ نه یو خفه مونږ ته احساس نشته چې بهی زما دا رور نشته زما دا پلار نشته زما ګاونډي نشته بچي داسې دي ولې مونږ ته احساس نه کېږي یاره یوازې به تاسو دغه ځای کې خفګان په زړه تېروئ مونږ ته پته لګي د هر درد د هر غم نو زمونږ به همیشه دا دوی چې مسافرو تاسو په هر ځای کې د دنیا په کم ګوټ کې تاسو مسافر یې اگر په خپل پاکستان کولی نه الله هم ټول ضرورتونه د غیبي خزانو نه پوره کړه او چې څومره مسلې دي ستاسو که نه بس الله مخلوق ته مه محتاجه وه براه راست چې رب د لبس درکوي او الله هم د مخلوق په در مه ودروه زمونږ به دغه دوی صحیح دی انشاءالله. او نو بس یاره ټوټه پوټه خبرې وې داسې ما ورله ګوره مطالعه داسې نه ده کړې بس داسې کېناستم او یو 2-3 ورځونه مې ذهن کې و چې به خپل وروڼه به یادوم په دې خپل پیج باندې چې بای دا کمی ګیلې معنی لګي لګه شان راځي کنه چې دا مونږ ختم کو صحیح دی انشاءالله. تاسو به زموږ نه ګیله نه کوئ مونږ به ستاسو نه ګیله نه کوو خو خبره ستاسو د سیډ نه یا لټ کېږي یا زموږ د سیډه څه مسلې نو یو بل ته به انشاءالله کې خیر سینې غټې ساتو صحیح دی انشاءالله. بس مسافرو الله م په ډکو منګولو خپل وطن ته راوغله صحیح ده حوصلې به چودې ساتو که خیري چې جمدي یو برابر یو نو بس انشاءالله که خیري الله به م ساتي ښه او الله م خپل پاکستان ته په ډکو منګولو راوله ښه په خوشحالۍ باندې چې څومره دغه ستاسو مسلې دي په دیرو کې زه خبرېږم چې ما ته مسافر لینګونه وکړي او واتساپ کې راته ووایي دیرو کې دومره ټایم تېر کړو دومره ټایم تېر کړو نو بس الله م دا بندې لارې کولاو کا او حکومت ته هم زموږ دا اپیل دی چې دا خلک ډېره مضبوطه سرمایه ده د پاکستان ګوره دا ستا په خزانه بوج نه دي دوی خپل بوج په خپله چوت کړی حتی چې د خپلې کورنۍ بوج هم دې مسافرو په خپلو اوږو اغستی دی ستا لمن کې ستا په غېږه کې ځان نه دی ارتولی د بل په غېږه کې پروت دی او د خپل پاکستان دپاره خپل بدن سوي کو نو بهر کې زموږ حکومت ته هم اپیل دی چې دوی څومره ضرورتونه دي هغې ته وګورئ خاص کر مسافر په لوني نمبر باندې کې صحیح دی انشاءالله واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.